سلامونه می قبول کړئ مینوالو او درنو دوستانو. یو ډیره افسوسناک واقعه تاسو سره شریکوم چې یقینا په دې واقعه باندې به تاسو هم ډیر زیات خفه شئ چې یو درې جنکۍ د خپل کور نه تښتېدلي دي. یو افغاني پسې هغه افغاني ورسره په موبایل باندې رابطه جوړه کړې وه. په دې کې یو جنۍ واپس شوې ده چې د دغه جنۍ خبرې به تاسو سره شریکې کړم. دا واقعه په پېښور کې مخې ته راغلې ده چې د پېښور په ډبګري ګارډن علاقه کې چې د دې دغه پلار چې کوم دی دا کار روزګار مزدوري کوي، یعنی مزدور دی او ډېر زیات د غریبۍ ژوند تېروي. خو دا لورګانې چې کومې وي د دوی باره کې دغه خپل پلار انټرویو ورکړی دی چې تاسو سره به شریکه هم کړم چې هغه وایي چې دوی په موبایل باندې یو کس سره رابطه جوړه کړې وه، یو افغاني سره چې بیا ورپسې دوی وتلي هم وي. نو دوی اول بیا د ماما کور ته تللي او د ماما کور چې په لاهور کې و، نو بیا د هغه ځای نه دوی مخکې حرکت شروع کړی دی او هغه چا سره چې لاره وه هغه خواته ورغلي دي. دا کومه خور چې ده یوه دا راواپس شوې ده ترې نه، دې پسې خپل پلار تللی و لاهور ته، دا یې ځان سره راوستې ده. دغه خورې بیا وویل چې ما ته مې د نورو خویندو ویل چې زموږ مور مړه شوله، اوس په پلار په موږ باندې ظلمونه کوي، زیاتې به کوي را سره. نو موږ وایي چې دغه خپل پلار سره زندګي نه تېروو. او دغه پلار یې چې دی دوی ورسره څه داسې ظلم زیاتې هم نه دی کړی، ځکه چې اوس یې همدغه لور وایي چې زموږ پلار چې دی موږ څه ظلم زیاتې نه دی کړی. او دا جینۍ وایي چې زه به اوس د خپل پلار ډېر زیات خیال ساتم، په یو حالت کې به هم د خپل پلار پرې نږدم. نو دوستانو د موبایل د وجې کورونه برباد شول، کورونه تباه شول. بیا هم دا پښتانه دا خلک نه پوهېږي چې د دې موبایل په استعمال باندې په خپلو کورونو کې پابندي ولګوي، ځکه چې وګورئ دغه دوه جینکۍ چې دي اوس د دې کور نه ورکې دي. دغه پلار چې دی د زړه بیمار هم دی، د شوګر بیمار هم دی، شل قسمه مسایل دي ورته. ټول عمر یې په همدې کې تېر کړو چې د خپلو لورګانو له خپلو بچو له پیسې ګټلې، دوی دپاره یې منډې تړلې وخلې، خپله زندګي خپله ځواني دا یې برباده کړله. خو اوس چې لورګانې لږ په ښه بد باندې پوه شوې، نو خپل پلار له داسې کار یې ورسره وکړو چې د هغه سترګې په خپل قام قبیله کې ښکته کړي. نو د ټولو نه ښه خبره دا ده چې د خپلو بچو مکمل په بچو باندې نظر وساتل شي چې خپله کورنۍ کې خپل بچي له داسې غلط او ناروا او پلید کار کولو جرأت ونه کړي.